د مینه ټي وي چینل درنو کتونکو سلام ستړي مشئ وخت مو بخیر د دې ساعت خبرې ټولګي ته مو زمینه افغان هرکلی کوم. د کونړ او نورستان لسګونو هکټاره ځنګلونو کې اور لګېدلی. د ځایي سرچینو او طالب چارواکو په وینا د افغانستان په ختیځ کونړ او نورستان ولایتونو اړوند ځنګلونو کې سخت اور لګېدلی دی. ویل کېږي دا اور له پرون شنبې د چنګاښ له 3 راهیسې د کونړ په پیچ درې او د نورستان په کامدېش ولسوالیو کې لګېدلی دی. پیښو ته د رسېدو په برخه کې د طالبانو دولت وزارت ویان شفیع الله رحیمي وایي د دوی د معلوماتو له مخې له 180 هکټاره ډېرو ځنګلونو اور اخیستی دی. دغه وزارت د دې اور لګېدنې د څرنګوالي په اړه ډېر څه نه وایي. یاد وزارت په یو بیان کې ویلي د اور وژلو لپاره د دفاع وزارت د 2 قطعو په ګډون له هر ډول نور امکاناتو استفاده کوي او په وینا یې تمه لري چې نن د یکشنبې ورځې تر پایه به دا اور مهار کړي. د طالبانو پیښو ته د رسېدو وزارت په ورته مهال په هرات، لغمان او کاپیسا ولایتونو کې هم د اور لګېدو خبرونه ورکړي او په وینا یې هلته اور په 10 کورونو او 15 جریبه کرنیزه ځمکه کې لګېدلی اور په وخت مهار کړل شوی دی. طالب واکمنانو د دې اورونو تر شا کومه ځانګړې وجه نه ده یاده کړې. ایرانی وزیر وایي اوس طالبانو سره سرحدي جنجال نه لرو. د ایران د اسلامي جمهوریت د کورنیو چارو وزیر احمد وحیدي ویلي دي چې د دوی له طالبانو سره په پوله کې کومه ستونزه نشته او هیله لري چې دغه ډله به د پولو د ساتلو اصول مراعات کړي یا به ژمن وي ورته. وحیدي دغه څرګندونې د یکشنبې په ورځ د دغه هیواد د 1402 کال د پولیسو د شهیدانو د یادونې د مراسمو په څنډه کې وکړي. هغه زیاته کړه چې دوی د ایرانی پولیسو د تجهیز لپاره لازم تدابیر لري او اوس په پوله له طالبانو سره کومه ستونزه نه لري او که چیرې د طالبانو لخوا کوم اقدام وشي نو د سخت غبرګون سره به مخ شي. دا په داسې حال کې ده چې تر دې وړاندې ښاغلي وحیدي د ایران او افغانستان ترمنځ له وروستیو سرحدي نښتو وروسته د ګډو پولو د وضعیت په اړه د یوې پوښتنې په ځواب کې ویلي و طالبان له جګړې لاس په سر شوي او زموږ پولې ارامې دي. ملا هیبت الله وایي افغانستان بشپړ اقتصادي خپلواکۍ ته رسېدلی. د طالبانو ډلې مشر ملا هیبت الله د لوی اختر په مناسبت په خپل اختریز پیغام کې ویلي دوی توانیدلی چې د حکیمانه اقداماتو پر مټ د هیواد په تاریخ کې د لومړي ځل لپاره د افغانستان اقتصاد خودکفا کړي او د سقوط مخه یې ونیسي. په داسې حال کې چې د دې ډلې دفاع وزیر ملا یعقوب ویلي د افغانستان فضا د امریکا تر ولکې لاندې ده. خو هیبت الله بیا دې پیغام کې زیاته کړې ده چې افغانستان له بشپړ خپلواکۍ برخمن دی. د طالبانو مشر په ورته وخت کې ویلي چې په ټول هیواد کې اسلامي قوانین عملي کړي دي او په ورته وخت کې میرمنو ته ټول حقونه هم ورکړي. علي وزیر وایي زما جرم د امن غږ پورته کول دي. د پښتون ژغورنې غورځنګ د رهبرۍ غړی علي وزیر چې تازه د پاکستان حکومت له زندانه په ضمانت خوشي شوی ویلي پوځ یې په دې جرم نیسي چې ولې خپلو خلکو او خپلې خاورې لپاره د امن غږ پورته کوي. د وزیر په وینا د پوځ له لوري نیول شوی و او شاوخوا 10 ساعته یوازې د همدې ځواکونو په بندخونه کې و چې وروسته بیا بل ارګان ته انتقال شو. نوموړي ټینګار کړی چې د پښتنو په خاوره کې د ناامنۍ عاملین باید اصلاح کړی شي. د ولسي جرګې پخوانی غړی الله ګل مجاهد کابل ته راستون شوی دی. طالبانو ویلي مجاهد ایران کې دیره و چې نن کابل ته راغلی دی. الله ګل مجاهد تیر کال د طالب جنګیالیو له لوري په خپل کور کې وهل شوی و چې بیا له افغانستانه ووت. د حج مراسم د څه باندې 2 میلیونه مسلمانانو په ګډون پیل شول. د حج مراسم نن د جون په 25مه د غبرګولي په 4مه په داسې حال کې سعودي عربستان کې پیل شول چې ټاکل شوی سږ کال د نړۍ له 160 هیوادونو څخه څه باندې 2 میلیونه مسلمانان د حج فریضې ادا کولو ته تللي دي. د سعودي مقاماتو د شمیرو له مخې د جمعې تر ماښامه شاوخوا 1.8 میلیونه خلک د حج لپاره سعودي عربستان ته داخل شوي دي. د سعودي عربستان د حج او عمرې وزارت یو مقام چې نه یو غوښتل نوم یې واخیستل شي د فرانسې خبري اژانس ته وویل سږ به په تاریخ کې تر ټولو زیات حاجیان ولرو. د حاجیانو شمیر به د 2.5 میلیونه تنو څخه واوړي. یو شمیر حاجیانو د یکشنبې په ورځ د جون په 25مه د چنګاښ په 4مه د طواف مراسم ترسره کړل. په سعودي عربستان کې د حج پر مهال سخت امنیتي تدابیر نیول شوي دي. یونیسف وایي پکتیکا کې مو 6500 زلزله ځپلو ماشومانو ته درسي ټولګي جوړ کړي. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ اداره یا یونیسف وایي چې پکتیکا ولایت کې زلزله ځپلو ماشومانو ته 140 ټولګي جوړ کړي او اوس مهال 6500 ماشومان پکې په زده کړو بوخت دي.
یونیسف ویلي دغو ماشومانو وړاندې تر دې هیڅ زده کړې نه وې کړې. یونیسف دغه راز ویلي دي چې د دغو ټولګیو سربیره په زلزله کې ویجاړ شوي ښوونځي هم نړیوال بانک او د آسیا پرمختیایي بانک په مالي ملاتړ بیرته رغولي چې شاوخوا 3500 ماشومان پکې په زده کړو بوخت دي. په پیښور کې وسلوالو یو سیک وګړی په ډزو وژلی. په پیښور کې وسلوالو د جون په 24 ناوخته یو سیک وګړی په ډزو وژلی دی. د پولیسو یو ځایي چارواکي ګوهر خان نن ویلي داسې ښکاري چې د منموهن سینګ په نامه دا 15 کلن سیک وګړی په هدفي توګه وژل شوی دی، خو د په وینا پلټنې روانې دي. ګوهر خان ویلي پر نوموړي هغه مهال برید شوی چې د له اطرافو څخه کور ته روان و. د اسلامي دولت وسلوالې ډلې داعش د دې ذمهواري منلې ده. دا په روان کال کې په پاکستان کې پر سیکانو 3م برید دی. د امریکا الوتکه وړونکې کښتۍ ویتنام ته ورسېده. څو اونۍ وروسته له هغه چې ویتنامي مقاماتو د ویتنام په اوبو کې د چینایي کښتۍ د تګ راتګ او لنګر اچولو په اړه شکایت وکړ، د رونالډ ریګن په نامه د متحده ایالاتو د سمندري ځواکونو الوتکه وړونکې کښتۍ د یکشنبې په ورځ د جون په 25 د چنګاښ 4 د ویتنام د دانانګ ښار ته ورسېده. د ویتنام په پلازمینه په هانوی کې د متحده ایالاتو سفارت وویل چې الوتکه وړونکې رونالډ ریګن کښتۍ د 2 نورو کوچنیو کښتیو په ملتیا چې یوه یې د کروز په رهبرۍ شوو توغندیو سمباله د انتینتان کښتۍ او بله یې د رابرټ سمالز په نامه جنګي کښتۍ ده، دانانګ ته رسېدلي دي. ویتنام او متحده ایالات نږدې سوداګریزې اړیکې لري او دواړه هیوادونه په سیمه کې د چین د مخ پر ودې نفوذي په اړه ګډې اندېښنې لري. په تیرو څو اونیو کې یو کشفي بیړۍ د چین د ساحلي ګارد د څو کښتۍ او د چیني کب نیونکو کښتۍ د ویتنام په ځانګړې اقتصادي سیمه کې د جنوبي چین سمندرګي په اوبو کې ګرځېدلې چې د هانوي د سخت اعتراض لامل شوې. درنو کتونکو د دې ساعت خبرې ټولګه تر همدې ځایه وه. تر بیا او بلې ټولګې چې ستاسو په چوپړ کې د حاضرېږم، تر هغې مو په یو سپېڅلي رب سپارم. خوشحاله ژوند ولرئ.